عزتمندو د خوراک نرستو ګوتې سټل څنګه دي او دا څومره فایدې لري؟ آیا ډاکټران د دې په حق باندې څه فرمایي؟ عزتمندو د ټولو نه اول خو ګوتې سټل دا سنت دي، ځکه د مسلم شریف حدیث دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم په درې ګوتو باندې خوراک کول، او چې کله به د خوراک نه فارغ شو نو ګوتې به یې وسټلې. بل دا چې په ګوتو سټلو کې د خوراک برکت پروت دی. د مسلم شریف حدیث دی، حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو او د لوښي یعنی د خوراک پلیټ په کومه کاسه کې چې خوراک کولی شي د هغې د سټلو حکم فرمایلی دی. او بیا فرمایي تاسو ته پته نشته چې ستاسو په کم خوراک او په کومه نوړۍ کې برکت دی. عزتمندو د نن سبا ډاکټران او طبیبان هغوی هم دا تجربه کړې ده، دا تحقیق کړی دی چې په هر خوراک کې یو خپل برکت وي، لیکن کله چې دغه خوراک هغه په لاس باندې وشي، یعنی د جمچې په نسبت باندې هغه په لاس باندې وشي، دا د انسان دپاره نور هم پیدمن وي. ځکه محترمو کله چې انسان په لاس باندې خوراک کوي نو د انسان د ګوتو د مساماتو نه داسې مواد راوځي چې هغه د انسان دپاره ډېر زیات فایدمن وي. یعنی د هر انسان د بدن د مساماتو نه هغه خوله راوځي چې هغه خوله صرف او صرف هغه په مایکروسکوپ باندې ښکاره کیږي، انسان ته داسې په نظر نه راځي چې هغه د انسان د معدې دپاره ډېر زیات فایدمن وي. نو انسان ته اله دا فایده میلاویږي چې کله دغه مواد د انسان خېټې ته لاړ شي، نو چې کله انسان ګوتې وسټي نو دغه مواد هغه د انسان خېټې ته لاړ شي او دا په هضم کې ډېره زیاته فایده ورکوي. عزتمندو ډاکټرانو تر دې پورې لیکلی دي چې کله انسان د خوراک نه وروسته هغه ګوتې وسټي نو دغه ګوتې سټل دا د انسان په دماغو، د انسان په زړه او د انسان په معده باندې اثر غورځوي، یعنی انسان ته دغه ښه پیدا ورکوي. یو ډاکټر فرمایي چې یقیني خبره ده، ما په دې باندې څو فیصد تجربه کړې ده چې دا د انسان د فایدې دپاره یو بهترین علاج دی. اوس که یو انسان په چمچه باندې خوراک وکړي نو آیا بیا دغه انسان ته دغه فایدې نه حاصلیږي؟ انسان له پکار دی چې کله هم خوراک کوي د هغې نه وروسته بیا انسان له پکار دی چې خپلې ګوتې وسټي. او خوراک په کم لاس پکار دی محترمو؟ نو په ښي لاس باندې خوراک کول دا سنت دي، ځکه د ابو داود شریف حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینه. په تاسو کې چې څوک خوراک کوي نو هغه د په ښي لاس باندې خوراک کوي. نن سبا جدید ساینس هم دا ثابته کړې ده چې د خوراک په وخت د انسان د ښي لاس او چپ لاس دواړو نه داسې شعاع او پلوشې راوځي چې هغه په سترګو باندې نه ښکاري. بیا د ښي لاس او د چپ لاس په شعاعو کې دا فرق دی چې د ښي لاس نه کوم شعاع راوځي هغه مثبت وي، یعنی په هغې کې شفا وي. بل دا چې چپ لاس خو د استنجا دپاره استعمالیږي، امکان شته چې په دې کې څه جراثیم پاتې وي، نو په دې لاس خو خوراک کول بیا صحیح نه دي. انسان له پکار دی چې هغه اول د خوراک نه مخکې هغه لاس ووینځي، بیا په ښي لاس خوراک شروع کړي، او کله چې د خوراک نه فارغ شي بیا هغه لاس هغه وسټي، په هغې پسې چې کم ذرات لګېدلي دي هغه وسټي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انسان ته دا فتن نه لګېږي چې زما د خوراک په کم ذره کې چې کم دی هغه شفا پرته ده.